کتونکو دا ټیم موږ په میا منډۍ بازار کې ولاړې کم چې د ضلع مومند مرکزي بازار دی خو دلته پوښتنه کوو کم دکانداران دي کم خلک دی موږ سره چې دلته څه مشکلات دي خلکو ته د ګرانۍ حوالې سره دوی څه وایي نور څه وایي دوی د ګرانۍ حواله سره تاسو تپوس وکړو نو هغه خو مطلب دی چې هغه خو داسې خبره ده چې لکه مخکې د نواز شریف د دور نه پس د کله چې د عمران خان حکومت راغلی دی نو ده دا دعوې کړې وې چې موږ به په دې ملک کې د مدینې ریاست قایمو چې په هغې کې به انصاف وي په هغې کې به ارزاني په هغې کې به خوشحالي خو چې کله مطلب دی د اوسه ساعته پورې 2 کاله د دې حکومت تقریبا 2 کاله یا 2.5 کاله وشولو تقریبا 150% په هر یو شي کې چې کم دی نو د دومره مهنګایي راغله چې زمونږ د ایجنسۍ خلک خو مخکې هم غریب وو دلته څه سهولیات نه وو نه پکې بجلی شته دی نه زمونږ روډونه د روډونو په شانتي دي نه پکې د روزګار څه مواقع شته دی خلک چې کم دی نو په دې خبره باندې مجبوره شولو چې مطلب دی چې د دې ځای نه مونږ کډې وکړو د دې ځای نه خلکو کډې وکړلې په وجه د دا چې مطلب دی چې خلک د لوږې مړه کېدل باقي ځکه چې قسمه قسم صورتحال سه هغوی مخامخ شولو نو په دې وجه باندې چې کم دی نو د مهنګایي او کم کسر چې کم دی نو هغه په دې دور کې چې کم دی هغه مهنګایي پوره کړ ځکه چې مطلب دی چې مخکې به شی موږ ته به تروړه د وړو تروړې مثال به والو چې دا بنیادي ضرورت دی د غریب هغه به په 900 یا 500 روپۍ باندې خوړه میلاوېدل نن سبا چې کم دی نو په 1300 روپۍ باندې هغه وړه میلاوېږي داسې مطلب دی چې د غوړو مثال به والو کومه لوټه یا مطلب د غریب چې کم ضرورت هغه لوټه به چې کم دی 500 روپۍ به میلاوېده نن سبا هغه په 900 روپۍ ده نو یو خو دلته د روزګار مواقع نشته دی تا واورېدل یو مطلب دی چې داسې یو دغه پروګرام نشته چې یاره دلته خلکو ته یو سهولت میلاو شي نو په دې وجه باندې غریب طبقه خو مخکې نه مطلب دی چې دغه او د دې حکومت کې چې کم دی نو نورم مطلب دی چې هغه لاندې وتله نه په باره کې خو صاحب زه به دا ویم چې اول خدا دی چې دا پاکټ ما راواخله موږ په 10 روپۍ اخیسته او اوس په 50 روپۍ دا میلاو شو په 10 په ما اخیسته په 50 به اوس میلاو شو موبلین موږ ګاډی چلو موبلینو ګیلن به موږ په 1300 وخت اوس په 2200 دی او وړه دغه دی چې 750 باندې تروړه وه هغه اوس په 1350 ده د چینۍ بورۍ د 2200 نه ورسېدله 5000 ته نو موږ خو په دې حالاتو ډېر او خان صاحب خو ویل چې زه مدینې ریاست جوړوم موږ خو دا مدینې ریاست داسې موږ سال دی دا دوړې دي په دې روډونو روډ نشته دی تعلیم دغه موږ ته وایي چې دا بهۍ کې سکول ویل دا لسم شو هغې اوس استادان نشته موږ ماشومان در په در ګرځو دا اوس چېرته موږ بوځو اسکول دغه حالات اوبو دغه حالات بجلي نشته دی سره ګډ وډ روزګار دغه په ټپه ولاړ لار راته ګوسړۍ بنده نو موږ به اخر څه کوو موږ ماران نه چې خاورې بخورو داسې خبره ده که نه چې زمونږ د مومند ایجنسۍ او د ماربلو کار و دې کرونه ووه خو داسې په ناره باندې وږي تږي دلته ګرځو د خپل روزګار دی دلته یوه اداره راشي وایي غر بند که بله اداره وایي دکان بند که واده اورېدو موږ دې ته فکر اخیستې موږ د حکومت نیونې کړي که دې موږ چېرته پرېښودو که نه او خپل دغه اختیارات یې راله راکړه موږ ټیک ټاکي دلته یوه اداره راشي وایي هوټل دغه دی ګراني د واده اورېدو ګراني ته د باره ارزاني که موږ یې په خپل ارزان خرڅوو که ته موږ له ګران راکړې موږ بیا ګران خرڅوو که ته موږ اوس د خدای په کار یې نیونې کړي د حکومت نیونې کړي ځکه چې دا راغی ده ویل زه د مدینې ریاست جوړم د مدینې د ریاست نه کفري ریاست جوړ کړو موږ دې کفري بل ګوسړۍ لار ده په دې باندې موږ ته به د غوړو ټیم په 1800 میلاوېدو دلته اوس نه دی دا یې موږ له په 3200 راکوي واده اورېدو نو موږ د دې هغه لار کولاو کې چې زموږ روزګار دغه شي دا هوټل دی ما به په 20 کیلو غوښه د ورځې بدلوله اوس 10 کیلو راواخلم هغه د کوم لیبر چې ما سره هڅه دی 12 کسه دي د هغو له زه تنخواه ورکړم زیت یې وخورم زه کومه لار وکړم ما ته خو بله لار نشته دی چې یاره عمران موږ سره دا واده کړی را لاندې خلک چې موږ به د مدینې ریاست راولو ښه دی چې د مدینه او مکه په پاکستان کې نه ګورو اوس به هم دام خرڅه کړی وی ته پوه شوې دې له به نبي علیه السلام کوم ځای نه راولي عمر رضی الله عنه به د کوم ځای نه راولي عثمان به د کوم ځای نه راولي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د کوم ځای نه راولي ته پوه شوې مدینې ریاست کې خو هغه خلکو په دې باندې مدینې ریاست چې دی دلته خلک د لوږې او د تندې مړه شو روزګار نشته دی موږ مومند ایجنسي چې کوم دی په دې یو ګوسړۍ لاره باندې موږ ژوندي وو ته پوه شوې د ګورسل لاره چې په موږ بنده کړه دلته ټول ورځ د ریړو والا د ګاډو والا دکانداران د هوټلو والا د ګاډو والا دغه حساب د ناسي سم نشته ته پوه شوې
تروړه به اوس د خو 1400 وایي که موږ خو په 1400 راکوي دوی به په 1400 موږ په 1400 راکوي ته پوه شوې لوټه ټیم چې کوم دی د چینی بوره 6 زرونه موختي ده لوټه په 1000 روپۍ ده ته پوه شوې موږ ته دې مهرباني دا وکړي که سبا باجوا صاحب راځي او که عمران صاحب راځي موږ ته خو دې پیله نه پیله د ګوړسل لار ازاده کړي بل په مومند جنسۍ کې روزګارونه ټول ختم شوي دي یک یو د ماربل روزګار پاتې دی په هغې کې مروره راځي یو یې بندوي او بل یې ازادوي دا د ګاډي ډک ولاړ دي کلینډران ډریوران په دغه دښتو کې په ناره پراته دي ته پوه شوې دوی څه کوي دوی خو په اوړي کې په یخ موټر کې ګرځي او په ژمي کې په ګرم کې ګرځي دلته دوی ته څه پته لګي چې عجب او تسیم او نصیر دا په څه علامه کې دي موږ خو والله که د وړو تر وړه موږ زه په خپله په وړو کې 3-4 دقیقه باقیداره شوی یم زه به څه کوم غلا به کوم ډاکه به کوم دغه اجازه دې راکړي بیا دې دا موږ نه خلاص شي دا د اوبو د راسه ښکته په ډیرۍ او په شوقه او پېښور کې شپې ورځې تېروي او دغه تنده څه کوي چې اوس د لوږې نه خلک مري بله خبره دا ده چې زمونږ په 3 شیانو ژوندي صحت تعلیم روزګار اوبه دا دلته زمونږ په ضلع کې روشته دی نه ته پوه شوې دا 4 شیونه خو را دي شي یو سړی دې پیدا کړي اوبه دلته دلته یې موږ اسپتال د غلنۍ ګوره والله چې لړم دی و چې هغه انجکشن هم پکې نشته دی پېښور جرنیلي ته وځه ته پوه شوې نو دا زمونږ د اسپتالونو حل دی دغه هم د روزګار حل دی دغه هم د تعلیم مشرانو ډېرې خوږې خبرې وکړلې دا غریبانان خلک دی همدغه روزګار دی موږ ټول غریبانان یو دې کې داسې خلک شته چې مالدار دي هغوی وس کېږي داسې پکې شته چې دغه دیاړۍ ته به ناست وو د مزدور دیاړۍ ځای په ځای ولاړه ده چیني ګرانه شوه غوړي ګران شو هر یو شی نن چې عمران خان صاحب ته کوم پروګرام په ناخې کې شوی دی ته هېڅ حاجت نه و لکه دا وزیر د مدیني ریاست راولم او فرض ګل ته دومره خرچه کړې دا ورې په دې ته هېڅ حاجت نشته دی دا په کار و چې غریبانو سره مدد کړی وی لکه څنګه چې د احساس پیسې کېدلې خو هغې کې ډېرو غټو خلکو سره ملاو شولې او غریبانو ته ملاو نه شولې صاحب دسکار دی چې دلته زمونږ د منډۍ او مرزورانو دا به د ګوړسل لار سره تړل شوي خلکو نو دا لار به ازاده وه نو د دې خلکو به ډېر ښه کار کېدو اوس دا لارې بندې دي او دلته د روزګار بالکل ختم شوی نو دلته د مرزور طبقه بالکل په ضلالت سره نو ته د حکومت څه میلاویږي او نو ته د قام او نه د لار بنده ده نو موږ ته ډېر سخت تکلیف دی موږ د موجوده حکومت ته دا خواست دی چې د دوی له د خامخا څه یو لار دغه کي دا جزانانو خو نه نوکریان شته او نه یو کاروبار شته او نه داسې روزګار شته کم کسو بار ملکونو ته هم لیږلي په نیټو هم له روپۍ راخیستې په هغې کرونه راله نو هغه د هغې د وجې هغه سخت خرابه شو هغه نیټې رامنې هم چلېږي مخکې به هم په 900 روپۍ ته روړه وړله اوس هر یو سړی چې دوکان ته ودرېږي نو 1450 روپۍ ته روړه ده داسې که چیني ده که غوړي دي کار یو شی دی کوم یو شي له ورځي بس پته نه لګي زموږ د حکمران کوم طرف ته لکه خیل دی تاسو د دوی خبرې ټولې واورېدلې سباله په ضلع مومند ته وزیر اعظم عمران خان هم را روان دی یو ځوان وویلې چې کم پروګرامونه هغه ته روان دي که دا په یو غریب سړي یا دلته په ضلع مومند په صحت تعلیم روزګار باندې ولګي دا خرچه هم نو څه نه څه به چاته پیدا وشي نو حکومتي واکمندو له پکار دی چې زر تر زره د ضلع مومند د خلکو په اوسېدونکو په مسلو غور وکړي